سلامونه او احترامات د پښتو د ادب د پاڼې نه زه بیا تاسو سره مخاطب یم. مونږ په مذکر او مؤنث باندې خبره کړې وه. نن به خبره کوو د مؤنث په اقسامو باندې چې مؤنث نوم په څو قسمه باندې په پښتو ژبه کې استعمالیږي. راځو خپل سبق طرف ته. مؤنث دا به څلور قسمه باندې په پښتو ژبه کې د دې استعمال کولی کېږي. د ټولو نه اولنی قسم هغه مؤنث حقیقي لفظي دی. حقیقي لفظي په دې کې به دوه خبرې ذکر کولی کېږي. اولنۍ خبره به دا وي چې دا مؤنث به د سا والا وي، او دویمه خبره به پکې دا وي چې په دې نوم کې به د مؤنث نښه هم راغلي وي چې کوم د مؤنث شپږ نښې ذکر کړی شوي وي. لکه مونږ سره د مؤنثي حقیقي لفظي مثال مونږ سره دی اسپه. اسپه دا اوس مونږ سره داسې لفظ دی چې دا سا لرونکی شی هم دی، او بل په دې کې د مؤنث کم نښه چې ده هغه هم راغلې ده چې هغه دا څرګنده ها ده، او د څرګنده ها چې کوم ده دا نښه ده د مؤنث وه. نو مؤنث حقیقي لفظي هغې ته ویل کېږي چې په هغې کې به دوه خبرې موجود وي. اولنۍ خبره به دا وي چې دغه نوم والا شی به سا والا وي، دا به سا لرونکی وي، او دویمه خبره به پکې دا وي چې په دې کې به نښه هم راغلي وي کوم چې د مؤنث شپږ نښې مونږ ذکر کړي دي. لکه دویم مثال مونږ سره د دې دی ښځه. دغه شان بل مثال مونږ سره د دې دی چرګه. داسې نور چې هغه سا لرونکی شی وي او د مؤنث نښه پکې هم راغلي وي، نو دغې ته مؤنث حقیقي لفظي ویلی کېږي. په دویم نمبر مونږ سره دی مؤنث حقیقي غیر لفظي. یعنې حقیقي مطلب دا چې دا شی به د سا والا وي، کوم نوم چې دی دا به د سا والا وي، او غیر لفظي مطلب دا دی چې دا به بې نښې وي. نښه به پکې د مؤنث کوم شپږ نښې چې وي په هغې کې به پکې یوه نښه هم نه وي راغلي. لکه د دې مثال مونږ سره دی مور. نو د مؤنث حقیقي غیر لفظي مثال مونږ سره مور دی. دا داسې لفظ دی چې د دې کوم هغه مسما دی هغه سا لرونکی دی، خو په دې کې د مؤنث د شپږو علامو نه یوه علامه نه ده راغلې. نو دا مؤنث حقیقي شو خو غیر لفظي شو، لفظي نه شو چې یو نښه پکې راغلې وي، بلکې دا مونږ سره غیر لفظي دی. دغه شان بل مثال مونږ سره دی خور. دا هم مؤنث حقیقي غیر لفظي دی، ځکه دا خو سا لرونکی دی خو هلته لفظي نه دی، یو علامه پکې د شپږو علامو نه مونږ سره نه ده راغلې. هغه شان دریم نمبر قسم مونږ سره د مؤنث هغه مؤنث غیر حقیقي او لفظي. غیر حقیقي چې هغې کې به سا نه وي، سا لرونکی شی به نه وي. لفظي مطلب به دا وي چې هغې کې په شپږو علامو کې یو علامه راغلې وي. لکه د دې مثال مونږ سره دی چې غیر حقیقي وي او لفظي وي. لکه پښتو. پښتو لفظ دا مونږ سره مؤنث غیر حقیقي لفظي دی. ولې غیر حقیقي دی؟ ځکه چې دا د سا لرونکي نوم نه دی، او لفظي دی ځکه په دې کې اخر کې واو راغلی دی، او دا اوږد واو دی چې دا علامت دی د مؤنث. چې کله اوږد واو راشي د یو لفظ په اخر کې، نو دې ته مؤنث ویلی کېږي. نو دا مونږ سره پښتو لفظ دا مونږ سره مؤنث غیر حقیقي لفظي دی. دغه شان بل مثال مونږ سره دی هغه جړه. دا جړه دا داسې لفظ دی چې دا حقیقي نه دی، په دې کې سا نشته دی، او لفظي دی ځکه په دې کې اخر کې الف راغلی دی، او کله چې په اخر کې الف راشي دا علامت وي چې دا مؤنث دی. بل مثال د دې مونږ سره دی زانګو.
دا زانګو لفظ دا مونږ سره مؤنث غیر حقیقي لفظي دی ځکه د دې په اخر کې واو راغلی دی او دا اوږد واو دی چې دا علامت دی د مؤنث و مؤنث خو دا مونږ سره شو خو مؤنث حقیقي نه دی ځکه په زانګو کې چې دی سا نه وي نو د دې د وجې نه دا مؤنث غیر حقیقي دا لفظي دی او څلورم نمبر باندې مونږ سره مؤنث غیر حقیقي غیر لفظي دی چې په هغې کې نه نښه وي د مؤنث او نه په هغه شي کې سا وي نو دې ته ویل کېږي مؤنث غیر حقیقي غیر لفظي لکه د دې مثال مونږ سره دی لمن بړستن او داسې نور د دې مثالونه دي چې دا په دې کې نه نښه موجود وي د مؤنث او نه په دې کې سا موجود وي او یو خبره پکې دا یاد ساتل پکار دی چې دې مؤنث ته مؤنث سماعي ویل کېږي یعنې څنګه چې اورېدل شوی دی هغه شانې به دې استعمال کېږي د لغت د ماهرینو نه دا لفظ مؤنث استعمال کړی شوی دی هغې ته مؤنث ویلي دي نو ځکه به دې ته مؤنث ویلی کېږي د قوم نه چې کوم دا مؤنث استعمال شوی دی دا به هغه شانتې مؤنث استعمالیږي او د دې مثال دا په هر ژبه کې موجود دی په عربۍ کې مؤنث سماعي موجود دی چې په هغې کې څه قاعده قانون نه وي بلکې دا اورېدل شوی دغه شانتې وي نو ځکه دې ته مؤنث سماعي ویلی کېږي دغه شان په اردو کې هم دا موجود دی نو دا د مؤنث د اقسامو په باره کې څلورلږې ډېرې خبرې وې شاید چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ د الله په امان